یو اسایمنټ خو ما وکړو کنه Yes, sir. دا بس دا دی وی بل اسایمنټ وتا سو دا کوي تاسو به یو کرنسی کنورټر جوړوي Yes. سبا جوړوي Currency. کرنسی کنورټر دا غیر دلته کې یو غټ غټ هډینګ راشي کرنسی کنورټر دې کې به وی ډالرز او دې کې به وی ریټ صحیح ده Yes. ډالرز لپاره به سی وی edit text وي او ریټ لپاره به سی وی edit text وي صحیح ده Yes. او دلته کې به دوه بټنې وي یو کنورټ لپاره او یو کلیر لپاره صحیح ده او د دې نه ښکته به سی وي روپیز او دا به وي کنورټ او دا به سی وي کلیر او بشي Yes. Yes, sir. Dollars rupees ته convert کړو. او ډالرز به ته کنورټ کې روپو ته لکه لیټ سے 100 ډالر دي Yes. او ریټ لیټ سے 105 دی نو چې کنورټ کلیک کې او تر اوچت کې او روپیز ته به کنورټ کې Yes, sir. او شي کنه Yes. زیاده تو کما Simple. خدای سره یو بل اسایمنټ هم دی بل اسایمنټ Java coding لکه. او دا تاسو یې دین چې کړیو تاسو ما په جاوا کې کړیو بس ما ټول پروګرامز اوس دلته دغه ته کنورټ کوو انډراید ته دا به سمپل شانته کیلکولیټر جوړو string خو دغه ته کنورټ کولای شي کنه Yes. انټیجرز ته انټیجر ډاټ پارسنټ Yes. یا کله ډبل ته کنورټ کوئ نو ډبل ډاټ پارس ځکه چې دا تاسو په ډبل کې والی او چې کوم کیپیډ راځي نو هغه ډیسیمل والی چې کې پوینټ هم لګولې شي Yes. Yes. صحیح ده بل اسایمنټ به دسی چې به یو سمپل کیلکولیټر وي یا ورته بیسیک کیلکولیټر وایا کیلکولیټر ٹھیک ده Yes. هغه به دسی وي چې دې کې به وي نمبر 1 ټیک شو او دې کې به وي نمبر 2 دا هم ټیک شو Yes, sir. دا نمبر 1 شو او دا نمبر 2 شو او اوس به دې کې تاسو سره سو بټنې وي Plus minus. ها بټنې زبر اوس Yes, sir. بیزه یې جوړیږي خو دا جی نو دا هماغه لینیر لیاوټ وي هوریزونټل Yes, sir. Yes, sir. او نو پس مسله پکې پکار نه د چرای شي Yes, sir. د دې کې به ریزلټ او په دې کې به سی وي دې کې به پلس وي دې کې به ماینس وي دې کې به سٹار وي Divide. دې کې به ډیوایډ وي Yes, sir. او بس په دې کې به سی وي Yes, sir. سی به څه کار کوي Clear. د کلیر کار وکړي دا ستاسو اسایمنټ شو Yes. ټیک ده Yes. sir. یو به کرنسی کنورټر وي او بل به سی وي بیسیک کیلکولیټر وي دا به زه سیو هم کوم دا بیا به د واتس اپ یو ګروپ جوړ پای به زه در سند کوم assignment 1 واتس اپ ټول یوز کی Yes, sir. Yes. ته یوز کی ته کوم زمانه کې یوز کی ها دا خو ګوره سمپل اډیټ ټیکسټ دی کنه Yes. نن سبا یو نوې کنټرول یوز کیږي هغه کې د سې چې د څنګه کلیک نو هغه لیبل ته بر لاړ شي تورې کده ته شته ما یوز کړی وی
چې دا زه کلیر کوم بلکې داسې کوو همدا چې کوم کار دی دې کې هم سره څه دي سوري دا نه فرست نیم او لاست نیم Yes. بس ټیک ده فرست نیم او لاست نیم بټن دی په خپل ځای وي او ټیکسټ وي هم په خپل ځای وي دا چې کوم ایډیټ ټیکسټ دی فرست نیم او لاست نیم او دا ټیکسټ وي دا ټول زه ختموم ټیک شو Yes. لکه دا لیبل ټیکسټ ویو او ایډیټ ټیکسټ نو اوس به هم سره دا بنوي دا هم د دې نه داسې بروزي دا هینډ چې کوم دی نو دې لپاره یو کنټرول یوز کیږي ټیکسټ انپوټ لی آوټ خو هغې دپاره به تاسو یو ډیپنډنسي ایډ کوئ هغې دپاره یو لایبرري به ایډ کوئ لایبرري کومه ده د ډیزاین لایبرري ده تاسو به راشئ د بلډ ډاټ ګریډل ته اپ لیول ته Yes, sir. Yes, sir. او دای لیکلی کنه com ډاټ انډرایډ سپورټ اپ کمپیټ نو زموږ دې کې ډیزاین پکاره دا لاین ما کاپی کو کنټرول سی او دلته مې کنټرول ویو کو او درې د دې په ځای به څه کما ډیزاین وکم صحیح ده Yes, sir. سپورټ ډیزاین او ورژن بولم دا اوسه د مدا به سینک کما نو دا چې کومه مټیریل ډیزاین خیر دا ټاو به موږ مخکې وایو سو شو سپورټ دسه دي صبر وکړئ یار I have forgotten ډیزاین دی بیا دا فل کالن دی او بیا دا ورژن دی صحیح ده او دا اوس کا ټرای اگین کا نو مسله حل شو ټیک ده اوس چې په دې ډیزاین لایبرری کې کم ویجټس دي یا چې کم کلاس دي هغه یوز کولای شو ځکه نه یار ها دلته رالو نو اوماغه لینیر لیاوټ ته صحیح ده او په لینیر لیاوټ کې د دې ځلی کما دای سری کړی دي ټیکسټ انپوټ لیاوټ دا ما ډبل کلیک کو میچ پیرنٹ ریپ کنټینټ صحیح ده نو دا کار کوي د ریپر Yes. ریپر پیج نه اکثر د ټافي د پاسه ریپر وی کنه نو په دې ریپر کې دنه بسی وی یو بل کنټرول وی ټیکسټ انپوټ ایډیټ ټیکسټ دا یو میچ پیرنٹ ریپ کنټینټ او هند ته برم ورکولې شي او هند ته د ایډیټ ټیکسټ هم ورکولې شي صحیح ده لیټس سے برابر گزار ټیکسټ انپوټ لی آوټ ته هند فرست نیم صحیح ده Yes, Yes, sir. sir. او دا ته آی ډی ورکو صحیح شو Yes, sir. خو چونکه موږ د دې کې دا بل ایډیټ ټیکسټ هم روشت کړی دی ای ډی لاس نو مزدا هم اډ کوزا هم دا ز کاپی پیسټ هم کنه به ولیکم بیا ولیکم پہله بس پلیس کو ټیکسټ انپوټ لی آوټ صحیح ده Yes, sir. android.support.design.widget. دا اصل کې په دې لایبرری کې دا ویجټ دی ټیک شو میچ پیرنٹ هایټ ریپ کنټینټ او هنت ورته ورکا لاست نیم او په دې کې دنه سو کا ټیکسټ انپوټ ایډیټ ټیکسټ ایڈ کا
میچ پیرنټ او Right. ریپ کنټنټ بس دومره کارو ID. او آی ډي هم ضروری ده ځکه چې هلته کې هغه آی ډي اکسس کوي ای ډي لاست نیم ټیک شو خبره Yes, sir. خو فعلا هو تاسو ته هم دا شي ښکاري خو دا چې کله لانچ کړو دا به صحیح شي ټیکسټ ویو پکې ما یوز نه کا Yes, sir. دا روان دی سو شو لکه خپه شو خو دا Yes. خیر هم دی ورته Yes. تورې که چې کار کوي وګڼه فوکس هم هلته دي Yes, sir. ټیک شو Yes, sir. نو نن سبا اکثر پروجیکټس کې خلک دا یوز کوي لکه دا لږ ښکلی ښکاري Yes. بل دا چې موږ دغه نم بچو هر ځای کې به ته ټیکسټ ویو پلیس کې هغه هم خوند نه کوي بس دا ایډیټ ټیکسټ دی خو دې لپاره سټپس خو ورته یاد دي که نه Yes. Yes. په ګریډل کې به څه کوئ دا لاین به لیکئ com ډاټ انډرایډ سپورټ او چې کوم ستاسو دا دغه یوز کوئ ټیک نه هغه پکې اډ کړئ او بس بیا دا دوه لاینز لیکل دي باقي دې کې ټول هغه پراپرټیز شته انپوټ ټایپ هم ورکې ته منشن کولی شي چې نمبر دی یا دغه دی چې هر څه دي Yes. هغه کیپیډ به د هغې مطابق راځي او کار خو تاسو وکړو ته ما کوډینګ کې خو ما هلته کې په جاوا کې ما څه چینجز ونه کړل Yes, sir. صرف ډیزاین ورته موږ چینج کړو Yes. ټیک شو خبره مخکې ځو که بس دی لاړ شو زبردست ښه ټوسټ پیژنې ټوسټ Yes, sir. Yes, sir. څه ته وایي So the message. Hmm? Pop up message, sir. کوټیشن ته میسج پورټم کې راځي چې تا کتلی دی مخکې ټوسټ نه دی کتلی زه ته بیا اوس وګورو دوی ته آی تھنک چې پته ده Yes, sir. احسان الله ته هم پته نشته نشته ښه نو اوس به موږ دا بیا کلیر کوو دا هر سمتې اخوا کړل نو هم سره صرف او صرف لینیر لیاوټ دی او په دې کې به یو بټن پلیس کو او دې ته به زو یم شو ټوسټ ټیک شو ښه او بس ډایرکټ آن کلیک به ډیفاین کو خو هم نه Yes, sir. او آن کلیک ته به ووایو شو ورته ووایه بس سیمپلی خو دا میتھډ څه کول غواړي ډیفاین کول غواړي که نه او دا باقي چې څومره ګن بلا ده دا به ترې وباسو صرف سیمپلی د بټن کلیک دی صحیح ده Yes, Yes, sir. نو ټوسټ شو کول لپاره هم سره ټوسټ یو کلاس دی Yes, sir. ټوسټ اوه سوري د هر څه په خپله جنریټ کړل ټوسټ ډاټ میک Text. ټیکسټ دوی یو کانټیکسټ غواړي یو هغه ټیکسټ غواړي او بل د دې ډیوریشن دی Yes, sir. لانګ یا شارټ صحیح ده Yes, sir. کنټرول سپیس میک ټیکسټ کانټیکسټ کانټیکسټ مینس چې ته کوم اکټیویټي کې چار سیکوینس مینس سټرنګ صحیح ده Yes, او ما ډبل کوټس کې دغه منشن کو او ډیوریشن نو ډیوریشن د دې Long. لانګ یا شارټ د دوه کې به یو وي هغه پری ډیفاینډ دي Yes. هغه اصل کې انټیجر ویلیو ده صحیح ده Yes, sir. نو دا ما میک ټیکسټ کال کو پہله ورته سو خایو مین اکټیویټی ډاٹ دس صحیح ده آی ایم ا ټوسټ میسج دا میسج شو او دلته ولیکه ټوسټ ډاٹ لینث لانګ یا لینث Short. شارټ د دې په یو ته 0 1 هم پاس کولی شي Yes, sir. صحیح ده
لیټس سی لانګ وی چې زیات ټایم د پاري او اند کې د یو شو میتھډ د ډاټ شو دا وکال کې په کلیر دا خبره Yes. اوس لانچ کو نو سره بس وی سمپلی یو بٹن به پای چې کلیک کم نو موږ د ټوست چې دا وښکاریږي I am a toast message Yes, sir. دا موږ کوم ځای کې یوز کوو Yes, sir. Mobile recording. موبایل کې یوز کوو لیټس سی موږ ډیټابیس سره کار کوو موږ په ډیټابیس کې انزرشن کوو Yes, sir. او په ډیټابیس کې ریکارډ انزرشن هم په ټوست شو چې ریکارډ انزرټډ ریکارډ ډیلیټډ ریکارډ اپډیټډ یوزر ته خولو لپاره Yes, sir. یوزر دی باندې کلیک میک نشي کولای دا جست یو وړوکی شانتي نوټیفیکیشن ای اکثر تاسو ایمیل سند کی نو هغه سندینګ راشي او بیا ایمیل سند راشي Yes. نو دا به دي کې بلټ ان هم دي یا کدا اپس د زنه دا غم کوم ګوره ریفریش کم کنه نو دې ما دوی چې اکټیویټي څه شي Connect videos. دې ما ته یو ټوس خې د انډراید سیستم خو چې اوس بخي او کنه بخي بس وینه خو له خدا د اکثر خې سر موږ اوس دلته کې دا فرست نیم او لاست نیم او دا چې موږ کله کمباین کوو دا موږ ته دغه دې کې میسج کولی شي چې لکه مطلب په ټوست کې Yes, sir. په ټوست کې هم شو کولی شي بالکل Yes, sir. غلطی مو کا په ټوست کې کول پکارو خدا به اوس کار شوی دی صحیح ده خا یو لس منټ شته یو ورو کې ټاپک به بل مو وایو Yes, sir. Yes, sir. دا ټوست ډیر پیکه دی لکه ډیر سمپل دی کنه بلیک بیک گراوند دی او وایټ ټیکسټ دی یو کس وړ یار چې زما لګ د سي کلرفل او خولې ټیکسټ ټوست پکار دی Yes, yes. ماګه د بار خو یو دا طریقه لري چې خپل کوډینګ او کې خپل کسٹم ټوست به جوړ کی کسٹم ته ټوست په خپل هم جوړولای شي کمپلیټ په خپل ډیزاین کولې هم شي ټوست صحیح ده خو نن سبا یو نه بل ټوست یوز کیږي آنلاین لایبرری ده نن متا زودا مزده کې چې یو لایبرری مخکې نه چا کار کړی به موږ څنګه اکسس کو څنګه به یوز کو Yes, sir. هغه ته ویل شي ټیسټي ټوست څو ورته ویل شي Tasty toast. ټیسټي ټوست انډراید ټیسټي ټوست چې کوم دی دا د ښکاری ده Yes, Yes, sir. sir. دا ټوست دي مختلف دا ریټ سټایلز دي تقریبا شپږ دي کنه Yes. صحیح ده نو دا به تاسو څنګه یوز کوئ خپل پروجیکټ کې صرف او صرف دا لاین چې کوم دی دا به کوم ځای پلیس کوو ګریډل کې چې کوم ډیپندنسي او وختي به ما ډیزاین هم اډ کو دا لاین ما دې نه کاپی کو خو تاسو پکای چې نت سره کنیکټ کی دا ټایم صحیح ده زرا لمه دی اصل کې دا کم ځای ته زرا لمه ګریډل کې دا ماډیول اپ او دا لاین چې کوم دی دې کې پیسټ کی چرته کنټرول وی او دا سینک کوي صحیح ده Yes, sir. سینک هم کو Yes. سر پر سینک با نیٹ ریکوائر کنه او دې ټایم کې باندې ریکوایر بیا وروسته نه پکار بس هغه لایبرری ته سره ډاونلوډ شي Yes. بیا کنیکټ نه وینو پروا نه کوي Yes, sir. صحیح ده ډیر ټایم یې واغېستو نو نیټ خو کنیکټ دی اچھا نو راځو او د سمپل ټوست په ځای اوس کم ټوست شو کومه Tasty toast. ټیسټي ټوست ټیسټي ټوست ګوره دا اصل کې دا موږ اوس دا پیکیج انسټال کو کنه Yes, sir. نو هغه کې دی دا کاغه ال نو دا بیا نه راتلو tastytoast.make text تقریبا هغه سره ملتا جلتا دی Yes, sir. خودی کې ګوره یو د کانټیکست اخلي string message اخلي length اخلي او type اخلي دغه دا یو additional شی دا ټایپ ته
دا ټایپ یو وارنینګ دی سکسس دی ډیفالټ دی انفو دی دا اوس ګورو چې کم دي صحیح ده نو هماغه مین اکټیویټي ډاټ دس tasty toast dot length short या long صحیح ده let's say short کا او tasty toast dot ګور دا د ټایپس دي confusing دی default دی error دی info دی success دی warning دی دا confusing به پهله پلیز کو دې سره ډاټ شو کول ضرورت نشته صحیح ده نو اوس چې زه بټن کلیک کوم پهله مونږ ته کم یو ټوسټ ښکاري عام چې کوم د جاوا د انډراید خپل دی او بل مونږ دا ټیسټي ټوسټ یوز کوو دا ساده ټوسټ او دا کنفیوزینګ ټوسټ ګور سترګې به تاویږي ټیک ده نو د څه کوو چې دا ټول ټرای کوو کنټرول سی شپږ کنه کنفیوزینګ نه پس یو موږ سره ډیفالټ دی او یو موږ سره ایرر دی F سره سشتا نه لګ الفابیټک ترتیب کې راځي چې یاد وي ګوره C confusing CDE confusing default error I info ټیک شو S مخکې راځي که W مخکې راځي S مخکې راځي دا success شو او دا end کې به warning پلیس ټیک شو خبره نو همیشه ترتیب سره چې راځي نو هیڅونه به هېرېږي نه حالانکه ما نو سیرو هو دا بس خیر دی نو دا کم یو شو پهله confusing default error info success او warning ټیک شو او لینث شارټ دی ټیک دا ډیر ټایم له ونی سریږي بس نو اوس به چې زه بټن کلیک کوم ماته به یو دا عام ټوسټ ښکاري او شپږ به دا ټیسټي ټوسټ ښکاري دا ګوره اپلایډ چینجز دا تاسو ته ما یادولو چې دا به راځي اوس ورته ګوري دا پهله رالو کنفیوزینګ ډیفالټ ایرر خپه دی انفو success warning بس that was depending on the situation like let's say that database की insertion को insertion of success वाला message show का और का fail वाला message दा का सही शोला अच्छा